له چپریار ولسوالۍ څخه د تری تب شوي لالاغا میرمن له خپلو 4 اولادونو سره د ژمي د سړې هوا پر رسیدو سره لا هم په یو شکېدلې خیمه کې له ستونزو ډکې ورځې شپې سبا کوي. د لالاغا میرمن وایي خاوند کابو 2 کاله وړاندې د ننګرهار د چپریار ولسوالۍ څخه تری تم شوی او له هغې وروسته یې د اولادونو پالنه دې ته ورترغاړې ده. هغه وایي د خپلو اولادونو د نس د مړولو په پار د خلکو په کورونو کې جارو کوي او کالی لمنځي او خپل وخت پرې تیروي. ساله که به می سختی بسیار یک مشکلات ما زندگی خود گیر بکنم. ایوار هم نداره، خودم غریب دیاریمان بسیار شب روز به سختی تیر بکنم. 4 تا اشتو که خود جوانم میترسم برجام کار کردن نمیتونم. جایم که میریم روز سواد ندیشتی چیز ندیشتی طور کس نمیگیره. بسیار به سختی بچه جوان من مینه. یعنی 4 اشتو منه بسیار 2 سال 2.5 ساله که به یک سختی تیر میکنم. یک شور ازام سیر 10 شور گوشته بسیار به یک حالات بدبختی و مسان میبرم. من خواهش میکنم که من از من ناتوانتر کس فکر نکنم به دنیا باشه. دا میرمن زیاتوي هیڅوک د لاسنیوي نه لري او له شتمنو افغانانو غواړي چې د دې لاسنیوی وکړي او د ژمي د ساړه موسم پر رسیدو سره دې ورته یو خیمه وپیري. بسیار محتاجم، بسیار جوانم، اعتمادم خودش خب بچه جوان ندارم، خودم مسافرم، کس ندارم که کمک کنه. ما خواهش میکنم که ما خودم کمک کنی، کمک خود ادامه بده ما خودم کمک کنی که ما بتونم کودکام نه پوشاک نه خوراک. صبح میخیزن میگم مادر خنوکه، میگم مادر چی کنم؟ میرن به کوچه میگم مادر کی بوتا گرفته کی چپرا گرفته. من میگم بچه باشه باقی شما میای شما میگیره. من میرم من جوان دخل پیر میکنم. بسیار سخت سرم، بسیار سختی دیگه جوان میکنم. دا میرمن په جګړه کې په خکیلو غاړو غږ کوي چې له جګړې د لاس واخلي ترڅو نورې کورنۍ د دوی په برخلیک اخته نشي. میکنم کارو میگردم، خواهش میکنم بزی کودکان نگاه کنن، بزی یتیمان نگاه کنن، بزی بیوا، بزی مادران که سوخته مثل ما واری، مثل ما هزاران در و در، مثل ما هزاران یتیم مثل شیشته 20 سال پناه 20 سال نوشت. خواهش میکنم صلح کنم، خواهش میکنم این جنگ را آرام کنم، نکنم جوانان را شهید نکنم، مردم 20 سال پناه نکنم، مثل ما مادر و خواهر به ماتم نشونن. خواهش میکنم صلح کنی. آرومی به افغانستان بیاری که کودکام ایت 20 سال پناه نباشه، کودکام ایت 20 سال نوشت نباشه، درس و تعلیم پس نمانه. دا په ننګرهار کې یوازینۍ کورنۍ نه ده چې د جګړو له امله زیانمنه شوې، بلکې په دې ولایت کې سلګونه نورې کورنۍ هم شته چې د ورته برخلیک سره مخامخ دي.